پولیس دی مو پولیس ده ادغا اف سی دی مو اف سی ده مو به غوی ذات احترام اور غولا به دی مو مشران مسئله و خای لیکن 1 to 1 مخ مخ بکینی خپل دریام کاس به نوی مانس کې مخ مخ به زموږ پښتنو مشرانو به چاربېټه کول ځوانانو نه بهیری ویراپاس سیدو نور محمد سید اوباسی لپنچتارا سید لبری ورکړې پاک پروردګارا دا چاربېټه به مشرانو کوله د سر شاته پوره تاریخ لیکل شوی دی کم چې د شاهد افریدي د خیبر راتلو سره مکمل جوړ دی ځکه د پښتنو تاریخ دوهراویږي تاریخ مسلسل دوباره ځان ریپیټ کوي دوهراویږي د شاهد افریدي خیبر ته راتلله زه د کوکي خیلو له کافي ما میل جل کې به موږ مسلې حل کوو درېمګړی کس به نه وي داسې بیانونه ورکول او منظور د منځ نه ویستله د دې شاته فلسفه ولې او تاریخ پښتنو کې دا څنګه شوي دي ولې اوس روان دي او د دې شاته فلسفه څه ده راځو پیلنې د چاربېټې له د پېښور یوه علاقه ده تحکال په نوم باندې د هغې په 1860 کې یو ارباب بهرام خان په نوم باندې دا سړی د یو علم مرید دغه علم نومو سید احمد بریلوی په هندوستان کې یو علاقه ده ارباب بهرام خان بتلو همیشه سید احمد بریلوی له په کال کې 2-3 ځله بتلو چې کله دغه نه د پېښور نه سفر روان کو ګجرانواله تور سره د پنجاب علاقې ته په ګجرانواله کې په لار کې ډېر ستړی شو نو ښځې وکتې چې د منګو نه اوبه ډکوي د کوی نه اوبه ډکوي په منګو کې اشاره ورته وکړه چې مال اوبه راکړې ټولې ښځې لاړې صرف 2 ښځې پاتې شوې 2 ښځې چې ارباب بهرام خان له راغلې اوبه یې ورکړې نو په جړا شو ارباب بهرام خان ته 2 ښځو ورته ویې موږ پښتني یو موږ سیکانو راوستي یو په زوره باندې او زموږ نه اوس بچیم شوي دي زموږ نه بچیم دي لکه د سیکانو ناجیزه بچیم زموږ نه دي ارباب بهرام خان بیخي رنګ زیړ شو بیخي واوړېدو یاد ساتئ دا هغه وخت و چې د افغانانو نه د پښتنو نه دا سیمې سیکانو نیولې وې انتهایی جبر و ظلم سیکانو روان کړو په دې سیمه باندې په منځونو پابندي وه په قربانۍ پابندي وه ښځې به یې تښتولې دا د سیکانو تاریخ په زموږ په سیمه پاتې شوی دی په هغې دوران کې دقسې په دې سفر باندې چې ارباب بهرام خان لاړی د ګجرانواله کې دا واقع وکته نو سید احمد بریلوي ته لاړو کېناستېدو هغه ته تپوس وکړو چې ولې ژړې بهرام خان ورته وایي چې زه خو د پښتنو د سیمې نه یم او د سیکانو راج دی موږ باندې اوسه او دغسې 2 ښځې ما ګجرانواله کې پښتنې وکتې چې په زور یې راوستي دي اوس د ناجیزه بچي شوي دي سید احمد بریلوي په دې باندې ډېر زیات په دغه کې راغی په جذباتو کې راغی په ډېر زیات ایمانی جذبه کې راغی ډایرکټ د جهاد اعلان وکړو په سیکانو باندې هغه وخت چې دورانیانو په خپل عیاشو کې مصروف وو په دې باندې ډېر پښتانه ځوانان خفم شي خو د دورانیانو نازک امپراتوري لاړه چې دورانیانو په یو بل منځ کې ونښلېدله یو بل طاقت دپاره په نشو کې تماشو کې بډمتوب کې هر یو سلطنت دغسې نښتې دی دورانیانو نه ځکه سیکانو دا ځمکې واغستې د پښتنو د تپوس څوک نو سید احمد بریلوي د ارباب بهرام خان د واقعې نه پس د جهاد اعلان وکړو او د سند او بیا د کویټه کندهار کابل نه په لاره باندې پېښور ته راغی پېښور کې سیکانو باندې جهاد اعلان وکړو پښتانه ورسره شوله ټول را پاسېدل د جهاد شروع شو ډله ورو غټېده سیکانو ته 2-3 ځینو کې شکستونه هم ورکړل سیکانو ته ډېر زور هم ورکو او مهاراجا رنجیت سنګ چې دی هغه ته ختم ولېږلو چې یا خو اسلام قبول کړه جزیه ورکړه یا جنگ ته تیار شه نو رنجیت سنګ په ډېر غوږ ونه ګرو خو د سیکانو قافلو باندې به حملې شوې پښتانه هم شول او سید احمد بریلوي د مشر لاندې هغه پښتون نو صوابۍ سره یو علاقه ده پنجتاره ورته وایي پنجتاره څوک ورته پنجتاره وایي څوک پنجتاره وایي صوابۍ سره نږدې ده سید احمد بریلوي هغه ځای خپل بیس وګرځولو خپل بیس د جنگ بیس وګرځولو چې دا به زما اډه وي د پښتنو په سیمه کې چې کله داسې یو کس پاسېدو چې د پښتنو د ښځو د پښتنو د ناموس او د ننګ او د غیرت پوښتنه شروع کړه سید احمد بریلوي کوم چې د بار نه راغلی نو د هغه خلاف رنجیت سنګ چې دی ځکه چې هغه د دې ځای مشر و هغه د دې ځای پښتانه راپاڅوله د سید احمد بریلوي خلاف یې شروع کړله پښتانه راپاڅېدل بعضې سید احمد بریلوي چې دی دا وهابي دی او سید احمد بریلوي دا یو سیک لاړو بل سیک راغی په ده باندې تهمتونه خپل پښتنو شروع کړل د مهاراجا رنجیت سنګ په خوله باندې په دې کې ټولو نه غټ دلال چې و نو هغه یار محمد و یار محمد باقاعده د سید احمد بریلوي سره د حمایت اعلان وکړو چې زه تا سره یم او د جنگ په ټیم کې یار محمد هغه نه وروسته شو
خپل کسان ته وتښتوله او راپام سیدو بیا هغه پسې پروپاګاندا هم شروع کړه. خو د یار محمد د عملونو د لاسه په بالاکوټ کې سید احمد بریلوي سره د ډیرو پښتنو د مجاهدینو شهید کړه شو. دا تاریخ چې په دې باندې بیا زموږ پښتنو چاربېټ هغه وختونو کې جوړه کړي و چې راپاسې د یار محمد سید اوباسي له پنځتاره سید له بری ورکړي پاک پروردګار. عام پښتانه سید احمد بریلوي سره خو یار محمد چې کوم دغه انفلوئنشل گورنر مو د دې ځای مشر مو هغه د رنجیت سنگ او د سیکانو په خله باندې کم کس چې د پښتنو تپوس لراغلی هم د خپل پښتون خلاف یو جنگولو. نو د تاریخ کې پښتانه د وخت سره نښتي دي. همدغه تاریخ دوهراویږي موږ د 2023 ته رالو. په 2023 کې شاهد افریدي راغی خیبر ته چې د پښتنو باندې ظلم بربریت جبر هر قسمه د بل خام طرف نه روان دي، د پنجاب نه، د پنجابیانو نه، د پنجاب اسټابلیشمنت نه. د هغې پوښتنې دپاره څوک نو منظور پښتین صاحب د سید احمد بریلوي په نقشه کې پاسېدو. منظور پښتین صاحب د پښتنې د عزت د ناموس او د خپل غیرت او د مشرانو یاد کې راپاسېدو د پښتنو د حق لپاره. عام ولس ورسره ودرېدو څنګه چې سید احمد بریلوي سره ولاړو. اوس هغه کس خلاف د منظور خلاف یو پنجابي خو ته نشي استعمالولی، ته یو سندي خو نشي استعمالولی، بلوچي خو نشي استعمالولی، کشمیري نشي استعمالولی، تا ته پښتون پکار دی. هغه تاریخ چې په 1828 کې پښتنو سره شو چې یو کس زمونږ د عزت ناموس لپاره پاسېدو، د هغه خلاف یار محمد پاسېدو. نو منظور چې موږ له پاسې د هغې خلاف اسټابلیشمنټ همدغسې شاهد افریدي د نن سبانې د 2023 یار محمد راغی استعمال شو. دا تاریخ چې ځوانانو ته مې ورکولو. اوس راځو فلسفې ته، د دې فلسفي څه ده، پولیټیکل سیاسي فلسفي څه ده. سیاسي فلسفي دا ده چې هر ځای کې چې کله سیاسي تحریک شروع کیږي یو پولیټیکل موومنټ هغې دپاره یو بیس پکاري، یو بنیاد پکاري، یو ځمکه پکاري چې هغلته راغونډه وشي، هغلته مشورې کیږي. هغې ځای نه د جنګ، د انصاف، د جلسې، د جلوس، د هر ځای اعلان د هغې ځای نه کیږي. هغه ځای نه مشري د مشرۍ اوازونه راوځي. په 2023 کې پښتنو دا فیصله وکړه چې زموږ د مشرۍ ځمکه به خیبري. بنیاد یو بیس جوړ شو څنګه چې سید احمد بریلوي صوابۍ سره خوا کې پنجتاره علاقه خپل بنیاد او بیس ګرځولو. نو پولیټیکل فلسفي کې او سیاسي سایکولوژي کې دا د چې کلم ته دښمن خرابې نو پهله به ټول نه پهله دغه فاونډیشن دغه بیس باندې حمله کوي. دغه بیس چې ار یو دی، کاغه دښمن ستا هر څوک دی. که افغانستان او لوی افغانستان دغه بیس کابل او پیښور، سیکانو په پیښور هم لوکړه. که پاکستان دی د دې بیس اسلام آباد دی، نو که مارنګ بلوچ زی، که پښتانه زی، که پی ټی آی زی، هر څوک اسلام آباد ته ځان رسي ځکه دا بیس دی. پښتنو د خپلو مسلو دپاره بیس خیبر وګرځولو، خیبر میدان یې وګرځولو. نو ټول اسټابلیشمنټ، ټول سیاسي مشینري ته دا پته ولګېده چې پښتنو ته یو بیس میلو شو. اوس د بیس باندې حمله کول دي. نو ستا سیاسي ګوندونه ورسره ستا سلیبریټیز د پښتنو چې کوم دي دا ټول به اوس استعمالیږي د خیبر د ځمکې خلاف، ځکه دا ستا بیس وګرځېدو د پښتنو. نو ستا سیاسي ګوندونه به راپاسي وایي به چې خیبر پښتونخوا نه مونږ خیبر ختمو. دا پیلنی اټیک و ستا په بیس باندې، ستا په بنیاد باندې کوم ځای چې ته خپل د مشرۍ وټاکلو. بیا هم د هغې سیمې نه چې کومه وینه راوتې ده، مثال افریدی د هغې سیمې دی، کوکي خیل دی، نو هغه سیمه چې کومه ګنده وینه وي هغه هم راوله په دې سیمه باندې استعمال کړه، ځکه دا سیمه اوس بیس فاونډیشن وګرځېدو. دا پولیټیکل فلسفي د چې کله ته خپل دښمن ماتې ټول نه پهله به د هغه په بنیاد باندې حمله کوي. د پښتنو بنیاد نو هر چا به وایي زما باجوړ دی، زما دیر دی، زما مردان دی، چارسده د وزیرستان دی. ټول پښتنو وایي چې نه زمونږ خیبر دی، چې ټول پښتانه په اتفاق شول، بیس جوړ شو. اوس بیس باندې حمله کول مهم شو. دا د دې پولیټیکل فلسفي وه. اوس راځو بلې نقطې له. شاهد افریدي صاحب وایي چې درېمګړی کس موږ نه منو، موږ به 1 to 1 خبره کوو. نو شاید افریدي صاحب که ستا سیاسي بنیاد دونه کمزوري وي چې ته پښتنو ته وایې موږ به 1 to 1 خبرې کوو، نو دا خبرې په کار نه وي چې تاسو بیا د پاکستان چې کومه فورن پالیسي ده، کوم چې پښتانه فیصله نه کوي، لکه مثال کانسټیټیوشن والا آئین د چا دپاره جوړېږي؟ د ولس دپاره که نه. دا 28م امنډمنټ چې راتلو دې کې د پښتنو نه څه مشوره اخیستلې شوې ده، دې کې د ولس رای ورکړې ده چې ولس دپاره یو آئین جوړیږي. آئین پکې دغه نه ده ورکړې، مطلب چې پاکستان کې روایت نشته د 1 to 1 خبرې کول. پاکستان کې دا روایت شته نه. که افغانستان کې سوویت یونین و، که افغانستان کې امریکا وه،
هغه ټیم ولې پاکستان ریاست نه وي چې موږ به 1 to 1 خبرې کوو. زه د پښتونخوا ځمکه او د افغانستان ځمکه موږ به دی یو بل سره پریدو چې دی یو بل سره وغږیږي. د دوه پښتنو ترمنځ امریکا ته ولې راوسته, د دوه پښتنو منځ نیټو ته ولې راوسته, د دوه پښتنو ترمنځ په ټیبل ټاکس باندې د واشنگټن نه پالیسیز ولې راځي. مطلب چې ستا تاریخ د درېمګړي کس دی ساتلې تا دی داسې تا خپل فورن پالیسی, خپل ټول پالیسی میکینګ, خپل بیوروکراټک سټرکچر, خپل جوډیشل هر یو شی چې تا ساتلې دی په هغې کې تا درېمګړی ساتلې دی کوم چې یو ایس دی, امریکا ده یا مغرب ملکونه دي یا د زورور طاقتونه دي. اوس زه یو لنډ مثال وبل درکم افریدي صاحب, کله چې ځکه تام سیاست شروع کو د کرکټ نه سیاست ته راغلی نو الله دې کړي چې په سیاست پوه شي, دا زموږ یو کوشش دی چې تاسو پوه کړو. درېمګړي کس تاسو وایي چې درېمګړي زه نه منم, نو د ایران نه زه تیل نشم اخیستی, پاکستان ارزان دي. د روس نه زه زیات تیل نشم اخیستی, ارزان دي. د چاینا سره چې د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور زه جوړوم, دا زما فیصله ده. هندوستان سره که زه تجارت کوم, دا زما فیصله ده. خو دا ټولې پالیسیز تا راځي درېمګړي کس نه, د امریکې نه راځي چې ایران نه به تیل نه لې, روس سره به دا نه کې, روس سره به هغه نه کې. نو کله چې ستا بنیاد د درېمګړي نه ووتېدو نو بیا به ته پښتنو ته وایې چې راشه موږ درېمګړي نه منو, 1 to 1 خبرې به وکړو. خو درېمګړي تاسو چې حساب کو هغه تاسو منظور پښتین صاحب حساب کو. دا ولې؟ دا ځکه چې خیبر د ځمکه چې د خیبر خلک چې دي دا اوس اسټابلیشمنټ د نورو پښتنو نه آیسولیټ کول غواړي, یوازې کول یې غواړي. دا که ځوانانو که چا فارمونو کې کار کړي د څاروو یا د ګډ یا د هر څه چې یو څاروی رواني یا وخل مخل کوي یا بیمار شي یا هر څه شي, نو هغه مشران سیټ ته د نورو ځناورانو نه بیل کړي. د خیبر ځمکه خطرناکه شوه, د خیبر ځمکه کې بغاوت روچت شو, د خیبر ځمکې نه د حق اوازونه اوچت شول. هغه ځمکه به اوس ته د نورو پښتنو نه ایسولیټ کړي او دا هم تاریخ کې موږ سره مخکې هم شوي دي. لکه مثال د میداني پښتنو کوم چې زمونږ سیمې دي, چارسده, مردان, صوابۍ, نوخار او کوم چې غریزې ځمکې دي, باجوړ, دیره, مومند, خیبر, وزیرستان, د دې دوه ترمنځ هم برطانیې یو ډیوایډ راوستی چې میداني او د غریزو پښتنو ترمنځ ډېر آناجانه ونشي. نو دوه پالیسۍ یې جوړې کړې, یو فورورډ پالیسي وه, یو کلوز بورډر پالیسي وه. فورورډ پالیسي د قبایلو دپاره وه, کلوز بورډر پالیسي زموږ دپاره وه. نو موږ هم چې واړو زموږ نفسیاتو کې هم دا وو چې مومندو ته به موږ تلو, باجوړ ته به موږ تلو, خلکو به موږ ته وایي دا غریزې ځمکې دي, دا قبایلي خلک دي. موږ ته به چا دا نه وي دا پښتانه دي, موږ ته به وایي دا قبایلي خلک دي. موږ به چې واړو د خلکو نفسیات د میداني پښتنو, د غریزو پښتنو, د قبایلي پښتنو دا یو بل نه جدا جدا کړل, آیسولیټ کړل. نو هماغه برټش پالیسي اوس هم روانه ده. اوس تاسو راغلی او پښتنو ته وایي چې نه درېمګړي موږ نه منو ځکه منظور خو د بل ځای ده او د وزیرستان دی. هغه آیسولیشن, هغه یوازې کول خیبر ځمکه سیاسي طور باندې چې دی نه اوس د خیبر پښتونخوا نه خیبر لرې شي, او په فلسفي بنیاد باندې چې د خلکو ترمنځ هغه تقسیم واپس راشي چې مونږ کوکي خیلو. په پی ټی ایم کې د کوکي خیلو خبره نه ده شوې, په خیبر باندې د افریدو خبره نه ده شوې. خیبر باندې د پښتون موضوع وه, د افریدو موضوع نه وه. ته چې راځي مونږ افریدي وو, مونږ کوکي خیلو, زمونږ مسلې دي, زمونږ دا دي, زمونږ دا دي, دا د ټولو پښتنو دي. راپاسېدو شاهد منظور اوباسي له خیبره, منظور له بري ورکړې په نوم د پاک د پیغمبره. مننه کوم.